بسم الله الرحمن الرحيم زما پلار 15 ډزه یو سړی وشته سپاړې غر ورته وای زمونږ کلي سره په هغې کې د پرېدو بادي وه نو زما پلار یې 15 ډزه وشته زینګل نامه یې وه د هغه نوسی راغی ما ته چې استاد جي زه عالم کېږم ما ته څوک یې وی چې زه رضا خیل زینګل مسای یم ما هغه زینګل چې د ما پلار یې ویشتی و 15 ډزه وی چې او استاد جي مالې ښه عالم کېږي وی چې او بار موټر ولاړو ملکي نه دی موټر کې هغه ویرېدو چې جوړې بدل علي موټر کې کېناستو خو رپېدو ټول مالګو منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو هغه ته مې وویل چې یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں بات یہ آپ کیا کہتے ہیں میں ٹپ پت مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو بنازی میں رہو تو اسپیشل کمرے اور کا اتک عالمی پیالتا درسوں کو ہفتہ کی وہ افضل رہا گئے تو اصل 200 روپے میں جیب خرچم ورک چھتک عالے درس نظامی ہوئے جو بیارہ گئے جو استاد جی دورہ حدیث سے چاہتا رہو کم بیا مې بوتلو مولانا سنجان صاحب ته خدای دې خاورم په جنت کې هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نوسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي ما له دا شوی مړه ټتېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه زه دروغ وایم هغه دې سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پړک و دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کوي هغه ناظم راوغوښتو سپیشل کمره یې ورکړه په سپیشل طالبانو کې دی راکړه حدیث مې پې وکړو چې دوره حدیث نظام روجې نه مخکې ختم شي نو بیا مدرسې روجې نه پس شروع کېږي نو روجې نه پس وړوکي اختر را روانو نو ما هغه ته وایي چې زه چې منزله درشم نو ته به ما له مخامخ کښېنې وایي چې ښه استاد جي بس ما ته مخکې کښېناستم مخکې صف کې او د درېوالو ته مې وویل چې واوره درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک ده دا ویل کې ماله پاسه لکه چې پاسېدو خلکو ورته داسې وکتو چې دا خو زینګل مسای ده سپین ږیرو وایي چې د پلار یې چې ویشتی و ما دا مې عالم هم کړی دی ته او د نوکارۍ کوشش هم مې ته کوم چې په دې خپل کلي سکول کې استاد شي هغه مې ته وکړو مولانا سنجان دی الله غریق رحمت کی تر مرګه پورې به د جمعې په ورځ دا خبره دوروله او بیا به داسې دعاګانې وکړي چې زه درته نشم ویلی نو شیخ سعدي دا خبره کړې ده چې نیکي ببدي کار مردان است یو سړي در سره بد کړي او ته ورسره ښه وکړي خیال امرا دکان کې به زه ناستم ټلیفون به راغی زه دوراني خبرې کوم تا ښځه تا لور تا بچی داسې داسې ما به ورته څه وي چې جزاک الله نورې موکه یوه میاشت داسې لګیا و
میاشت پس غلی شو. 2 کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ږیره پرېښی او په سترګو نه یې د اوښو ترپار ختو. څه چل دی لکه څوک یې؟ نو چې نه غوندې په هوش کې راغی ما ته ویل مولانا صاحب زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې، تا به راته جزاک الله وي. دا زما ښځه ډمه وه، تا به په شاپنګ هالونو باندې ګرځېده او تا د ښځو بد ویلي، دا تاسو کیسټ یې خو هر څوک په کور کې اوري، نو د ښځو بد دې ویلي ویلې هغې زه غوسه کړی وم او دا تا ته به مې کنځلې کولې. ویلو هغه هم په تبلیغ کې ولګېده، سیروزو ته ځي او زم په تبلیغ کې لګېدلی ما، دا ګیره مې پرېښود. تاله معافیل او په دې خپو کې زما سر کې چې ما معاف کړه. قسم په خدای ماله یم جړه راوسته، مالې بچیه چې تا به کنځلې وکړې ما به جزاک الله ووایي که نه؟ ویلی هو. مال جزاک الله دا منه چې ما معاف کړې، خدای دې جزای خیر درکړي د دې کنځلو بدل کړي. نن تاسو په ایمان یې وایي مونږ کې دا صفت شته؟ دا صفت نن په مونږ کې شته؟